د دې ملګري پوښتنه ده چې آیا نسوار حرام دی او که مباح دی؟ جواب دا دی وروره، ظاهر د شرع نه داسې معلومیږي، یعنی ظاهر د قرآن او د حدیثونه چې دا هم په محرماتو کې داخل دی او یو ناروا او ناجایز عمل دی، باید چې مسلمانان د دې نه ځان وساتي. اول دلیل د دې په حرمت باندې د قرآن کریم نه، قرآن کریم کې الله جل جلاله خپل بندگان د دینه منع کړي دي چې په خپل لاسونو باندې خپل ځانونه هلاکت ته وغورځوي. سورة بقره کې فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، تاسو په خپل لاسونو باندې خپل ځانونه هلاکت ته مه غورځوئ. همدارنګه سورة نساء کې فرمایي ولا تقتلوا انفسکم، تاسو خپل ځانونه خپل مه وژنئ. نو هر هغه شی چې انسان ته ضرر رسوي او سړی کوي، نو دا په دې عموم کې داخل دی او الله جل جلاله به د انسان سره حساب کوي چې تا ولې خپل ځان ته ضرر رسولی و، ولې د خپل ځان په خپل لاسونو باندې هلاکت ته بوتلی و. ځکه دا بدنونه او جسدونه دا هم د الله یو امانت دی د دې انسانانو سره، الله به ترې تپوس کوي. او په دې باندې خو د ټولو اتفاق دی که هغه نسوارین وي او که غیر نسوارین وي چې نسوار هم ضرر رسوي بدن ته، نو دا هم په دې عموم کې ښه صحیح داخل دی. دویم دلیل د دې په حرمت باندې هغه یو حدیث دی، صحیح حدیث دی، امام ابو داود او ترمذی او احمد وغیره رحمهم الله نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو عام قاعده په دې باب کې مونږ ذکر کړی ده، کل مسکر حرام، هر نشه کوونکی شی حرام دی. دا چې اوس هر نوم لري دا ضرور نه دی چې لکه پلانکی دا نوم دی دا پکې شته او که نشته، نه، هر نوم باندې که څوک مسما کوي او نوم وتږدي چې نشه کوله او نشه کوونکی و هغه به حرام وي. دا د الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام دی، منګه او تاسو ټول ته ډیر واضح دی او ښکاره دی. بیا فرمایي وما اسکر منه الفرق فملء الكف منه حرام، او هر هغه شی چې هغه د فرق په مقدار باندې نشه راوستونکی وي، نو وایي د یو لاس د ورغوي په مقدار هم بیا حرام دی او نشه کوونکو او په مسکر کې به داخل وي. فرق په دې کې دوه لغتي، الفرق او الفرق. الفرق دا تقریبا 12 موده مقدار باندې دی چې دینه 3 سوع جوړیږي. یو سوع تقریبا 2 کیلو څه د پاسه دی، 50 ګرام او غیره د پاسه 2 کیلو دی، نو تقریبا دا 6 کیلو شو. خلاصه دا شو، یعنی یو شی د 6 کیلو په مقدار باندې ته اوس کې تا نشه کوي او تی وخوري داسې مواد وي، نو د هغې معمولي هم بیا حرام دی او په دې کې داخلېږي. او الفرق په دې کې دویم لغت هغه الفرق دی، نو هغه بیا 120 رتله جوړېږي چې د دې نه هم بیا ډېر مقدار جوړېږي. المهم هر هغه شی چې ډېر ته استعمال کې داسې مواد وي تا نشه کوي، نو معمولي هم په دغه کې شامل دی. په بل حدیث کې دغسې دي ما اسکر کثیره فقلیله حرام، هر هغه شی چې ډېرې سړی نشه کوي، نشه کوونکي وي، نو لږ معمولي هم حرام دی. نو اوس راځو عزتمند د نسوارو ته راځو چې آیا دا نشه کوي که نه کوي. مونږ ویو چې 6 کیلو نسوار څه کې یا 10 کیلو نسوار څه کې، یو ګیټوی نسوار دی یو سړی خوله کې واچوي روغه او دا دې نشه نه کوي، بالکل یې نشه کوي، بلکې یو ګیټی لاس کې همدغه دا یو معمولي چونډی چې دا نسواري اچوي، عام غیر معتاد انسان چې چا نه کړي دا نسوار هغې ته ورکوي، هغه باندې اثر کوي که نه کوي؟ بالکل یې کوي، سر بتاوي او نشه کوي. نو هر کله چې دا نشه راولي نو دا په دې کې ښه صحیح داخل دی، باید چې مسلمانان د دې نه ځان وساتي که چېرته ایمان په الله او د الله په رسول باندې صلی الله علیه وسلم باندې لري. که یو سړی وایي چې لکه ما خو نه نشه کوي، زه خو نسوار کوم ما نه نشه کوي بلکې نور مې قوي کوي، نو موږ ورته ویو چې ګوره ته خو سره عادت شوی یې، که داسې شي نو بیا خو چرسیان چې کوم دي چرس هغه هم هغې نه نشه کوي. همدغه رنګې چرسونه غټه نشه چې شراب ورته ویلی شي ډېر کفار یې څکي، او ډېر مسلمانان هم شته چې کوي عیاذا بالله په دغې مصیبت باندې امتحان باندې الله مبتلا کړي، بیا خو هغې شراب څکي او نه نشه کوي، نو بیا به شراب هم حرام نشي عیاذا بالله، چرس به هم حرام نشي، پوډر به هم حرام نشي وغیره. نو دې وجې نه دغه خلک نسواریان ورسره عادت شوي دي، هغې ځکه وایي چې دا مونږه نه نشه کوي، که نه دی په عام سړي باندې تجربه وکړي. نو دې وجې نه نسوار، سګرټ، چرس، پوډر، رافین، شراب دا ټول چې کوم دي په دې شیانو کې عموماتو کې او په دې حادثو کې
داخليږي به چې مسلمانان د دې نه ځان وساتي، ام خپل آخرتونه خراب نکي او ام خپل دنیا هم خراب نکي، ځکه دا خو مالی نقصان هم دی، ام دی پیسې خرابوي لګوي دنه، او ام دغه رنګې ام دی بدن خرابوي او ام دی آخرت خرابوي. هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.